هم ستاسو خوښ شاعر د بونیر د سیمې راټوکېدلی ګل منیر بونیري ته خواست کوم چې تاسو سره خپل نظم شریک کړي. منیر بونیري ته خواست کوم چې راشي او تاسو سره خپل نظم شریک کړي. په یوه مینه ګنهګار دواړه یو، په یوه مینه ګنهګار دواړه یو، لایق د دار او د سنګسار دواړه یو. په تصویرونو کې ځان ولې سپین کو، په کاغذونو کې غدار دواړه یو. چې جومات کې په منبر ناست مولا خپله قیصه وکړه، جومات کې په منبر ناست مولا خپله قیصه وکړه، بهر د پیزارځی سره چا خپله قیصه وکړه، زما په غوږو راغله هوا خپله قیصه وکړه، زه غلی پاتې نشم جوما خپله قیصه وکړه. نو لږ واورئ، مولا پکې د مستو حورو ذکر وکړو، یو شیخ پکې د خپل باغ د کجورو ذکر وکړو، خواره ته د کونډو او مجبورو ذکر وکړو، جوما پکې په تش لاس د انګورو ذکر وکړو. نو خبر یې د ټولو نه اول وشوې په ما پسې کنځلې، بیا غلې پټې پټې په مولا پسې کنځلې، سپورزل په ښکلو وکړې په هوا پسې کنځلې، یو دې لیوني ونه کړې په چا پسې کنځلې. نو ستا خیال دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم، د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم، خلاف د جنگ جګړې بم بارود او د ټوپک یم، پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچنک یم. نو ته ګوره چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کیږي، زما په دې کپره څه ویړیا تجربه کیږي، پښتون یم په ما هره ناروا تجربه کیږي، په دې زخمی وجود هره بلا تجربه کیږي. خو زه خیر دی یو زه پکې د امن او د مینې په مسلک یم، د عدم تشدد په فلسفه باندې ښه کلک یم، خلاف د جنگ جګړې بم بارود او د ټوپک یم، پښتون یم د دې خلکو د لوبو چنچنک یم. نو ته ګوره چې نوې اسلحه راشي په ما تجربه کیږي، زما په دې کپره څه ویړیا تجربه کیږي، پښتون یم په ما هره ناروا تجربه کیږي، په دې زخمی وجود هره بلا تجربه کیږي. خو زه خیر دی زما به په رګونو کې سړه وینه وچیږي، دا زړه به مې یو وارې بغاوت ته تیاریږي، دا ژبه به اوس دغسې رښتیا رښتیا غږیږي، که څوک پې خفه کیږي او که څوک پې خوشحالیږي. دا ژبه به اوس دغسې رښتیا رښتیا غږیږي، که څوک پې خفه کیږي او که څوک پې خوشحالیږي. زمړه زه نور په خپلو وینو پردي سپي نشم ساتلی، او دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی، زه نور په خپلو غوښو پردي سپي نشم ساتلی، دا ځینې بې ضمیره بیا بیخي نشم ساتلی، بس نورې سپورې کرښې په تندي نشم ساتلی، نو په خپلو وسایلو ستا بچي نشم ساتلی.